د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو بخیر. عزتمند اورېدونکو، د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرټکي. افغان وګړي د اسلامي امارت د ځواکونو د پاکستان پر ضد د برید په ملاتړ لاریونونه ترسره کړي دي. دوی وایي چې افغانستان د امپراتورانو هدیره ده او افغانان د هر ډول یرغل په وړاندې د اسلامي امارت تر څنګ ولاړ دي. رسول بعده ولا كتاب بعده اما بعد چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. وایي چې دواړه هیوادونه باید د چینایي اتباعو پانګونو ساتنه وکړي. زلمي خلیلزاد ویلي چې د پاکستان پالیسي د افسوس او وړ خطرناکه ده. او اسلامي امارت د پاکستان د دفاع وزیر او پوځ د مشر د ویزې غوښتنه رد کړې ده. سرچینو یک تلویزیون ته ویلي چې لوړپوړي پاکستاني چارواکو په تېرو 2 ورځو کې په وار وار د ویزې غوښتنه کړې او اسلامي امارت د دوی غوښتنه رد کړې ده. بشپړ خبرونه، زه یوسف خان لاله یم. د هیواد یو شمېر اوسېدونکو د اسلامي امارت د ځواکونو او د افغانستان د غچ اخیستونکي برید په ملاتړ لاریون کړی دی. دوی د خیبر پښتونخوا له خلکو غوښتي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواړو ته د اوسېدونکو سره د پاکستاني پوځ د ځورونې په وړاندې مقاومت وکړي. لاریون کوونکو زیاته کړې چې افغانستان د امپراتورونو قبرستان دی او افغانان د اسلامي امارت تر څنګ د یرغلګرو په وړاندې ولاړ دي. د اسلامي امارت ځواکونو او د پاکستان د پوځ ترمنځ له سختو نښتو وروسته د خلکو لاریون. د اسلامي امارت ځواکونو او د پاکستاني پوځ ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته د افغانستان یو شمېر وګړو د اسلامي امارت ملاتړ او د افغانستان د انتقامي بریدونو د هرکلي په موخه لاریونونه وکړل. افغانان هر وخت کې دا خوښ کړي دي چې د ګاونډیانو سره ښه وضعیت وکړو او ښه پرمختګ وشي، خو بعضې مغرض ګاونډیان چې د موږ دي هغه موږ په هېڅ وجه نه پرېږدي چې افغانستان د مخته لاړ شي. د افغانستان تاریخ ټولو ته معلوم دی. افغانستان باندې نور هیڅ کله پاکستان تیری نشي کولی. موږ د طالبانو پر شا ولاړ یو، غاښ ماتونکي ځواب ورکوو. ټول مخلوق، ټول دغه د ملت د افغانستان چې دا ټول د طالبانو پر شا ولاړ دي. لاریون کوونکو د اسلامي امارت د ځواکونو بریدونه د پاکستان د پوځ پر پوستو باندې چې د ډیورنډ پر فرضي کرښه ترسره شول د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وبلله. من خو سراسر چې دا کوم جنګونه دي د وطن نه موږ تباه او برباد یو، په دې خاطر دا موږ په قرار نه پرېږدي. اوس انشاءالله موږ ته دلته د اسلامي امارت حکومت برحاله ده. موږ د یوې انچې ځمکې نه موږ نه تېرېږو چې دی په موږ باندې تجاوز وکړي یا کوم یو ډز موږ. تېره شپه چې هغه پاکستان له خوا نه چې کوم هوایي حریم برید وشو او زه ډېر خفه شولم. خپل په هغه باندې چې کوم میډیا او هغه لارې واورېد ډېر خفه شولم. خو دوباره چې الحمدلله زموږ د اسلامي امارت خوا نه چې کلک ځواب غاښ ماتونکي ځواب ورته ورکړل شو او ډېر خوشحاله شو. هیوادوالو سره له دې چې د شخړو پر ځای د ډیپلوماټیکو لارو ملاتړ کوي، ویل چې پاکستان د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. اظهار کوم چې افغانستان ملت په ملي قضایاو کې کېدای شي موږ په داخلي موضوعاتو کې کله کله اختلاف نظر ولرو، خو په ملي قضایاو کې خصوصا چې زموږ دین تجاوز لاندې راشي، چې دین زموږ مشترک باور ده، یا زموږ وطن تجاوز لاندې راشي چې وطن زموږ مشترک خاوره ده. افغان ملت مشترک د دې دواړه ارزښتونه په قوت دفاع کوي. او جواب مو ورته په اته ولایتونو کې ورکړ چې ښه غاښ ماتونکی جواب مو ورکړو او خپل شخصي امکاناتو غواړم چې هر وخت زموږ د سر
په بیه د افغانستان د اسلامي امارت څخه دفاع کوم او موږ داسې د مال د سر د ټول زندگی نه تیرو په خپل امکانات د خارجي په مملکتو چې موږ سره څوک حصه کوي او مزاحمت کوي د مزاحمت په خپل شخصي جیب جواب وایو امریکا نه منو روس نه منو ایران نه منو پاکستان نه منو په پاکستان د ضد د ټول په خارجي مملکتو په ضد موږ خپل د سر او مال نه تیرو آماده یو لرونکوونکو ټینګار وکړ چې دوی د نظام ترڅنګ ولاړ دي او زیاته کړې چې افغانستان یو خپلواک آزاد او د ویاړمن تاریخ لرونکی هیواد دی او د داسې هیواد پر وړاندې به سر ټیټ نه کړي چې یوازې اویا کلن عمر لري او د دوی په وینا یو جعلي هیواد بلل کیږي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی شهسوار سنګروال صاحب. سنګروال صاحب ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. سنګروال صاحب داسې راپورونه خپاره شوي چې د پاکستان دفاع وزیر او د پاکستان د استخباراتو کوم رئیس چې د هغوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان ویزه ترلاسه کړي. فکر کوئ چې اوس هغه وخت را رسېدلی چې باید پاکستان په خپل پالیسۍ باندې د سره غور وکړي، سره فکر وکړي او تعیین کړي چې له افغانستان سره کوم نوع سیاست دوی کول غواړي؟ بلې نه، کله هم نه پاکستان دا فکر نه کوي چې د افغانستان په تړاو باندې خپله پالیسي واړوي. دوی د افغانستان په اړه باندې یوه اوږدمهاله ستراتیژي لري او د همغې اوږدمهالې ستراتیژي په رڼا کې د افغانستان په وړاندې چلند کوي. دا چې په لنډمهاله توګه دوی کومه خبره کوي دا فقط د سیاست یو بل لوری دی. دوی غواړي خپله سیاسي لوبه بدله کړي. که چېرته دوی رښتیا په رښتینې توګه غواړي او غواړي چې افغانستان ته راسي، دوی باید په لومړي سر کې هغه هوایي برید چې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او دوی په کابل باندې برید وکړو او بېګناه خلکو ته مګروبله واړوله، ځاني او مالي تاوانونه خلکو ته واړول چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف یو ناسم عمل و. اول باید د دې معذرت وغواړي او د افغانستان له خلکو نه له اسلامي امارات نه بخښنه وغواړي او دا ومني چې د یوه ډېره لویه تېروتنه کړې دی. نو بیا به پس د هغې سړی دا ومني چې د دوی سره د خبرو کولو جواز شته که نه. نو دوی له یوې خوا وار کوي او له بلې خوا لاسونه شاته نیسي. تاسې په دې باندې پوهېږئ دا اوس دستي چې د ویزو غوښتنه کړې د اسلامي امارات له استازي نه چې په اسلام آباد کې سفارت لري، هغه یې دې دپاره ده چې دوی غواړي چې اوس یو جهان ته داسې وښیي چې ګوره موږ خو نو اینه سوله غواړو، سره د هغې چې جنګ و اینه موږ بیا هم سولې ته غواړو. دا د اسلامي امارات ډېره ښه پالیسي ده او د همدغې ډیپلوماتیکې پالیسي په رڼا کې ښه خبره دا دی چې ملګري ملتونو ته دا په ډاګه کې او ووایي چې پاکستان باید لومړی له افغان حکومت نه د افغانستان له خلکو نه بخښنه وغواړي او دا لومړی ځل نه دی. دا په وار وار باندې دوی هم هوایي بریدونه په افغانستان باندې کړي او هم ځمکني بریدونه او هم د نړۍ په هر سټیج باندې تاسو ته معلوم دی، له امریکا له واشنګټن راواخله تر مونیخه، له مونیخه راواخله تر ملګرو ملتو، له ملګرو ملتو نه راواخله تر شانګهای پورې او نورې لویې وړې ناستې په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه چې رامنځته شوي دوی په افغانستان باندې تور پورې کړی، طالبان یې ترهګر بللي او دا یې ویلي چې اسلامي امارات په خپل هیواد کې تروریستان ساتي او حال دا چې تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې واقعیتونو وښودله چې تروریستان یعنې د داعش ډله په خپله کراچۍ کې ده، د اغوال ته یو مشر ووژل شو. نو په دې اساس باندې اوس دوی غواړي چې خپل تور مخ سپین کړي. دا ډېره ښه پالیسي ده چې اسلامي امارات دوی ته د ویزو اجازه ورنه کړه. بله سنګروال صاحب، د امریکا ولسمشر ټرامپ ویلي چې که ضرورت وي نو غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوربند رامنځته کړي. فکر کوئ چې د ټرامپ دغه څرګندونې په ټوله کې د دې په معنا دي چې په رښتیا هم اوس مهال په افغانستان کې یو خپلواکه نظام رامنځته شوی چې حتی ښاغلی ټرامپ وایي چې که ضرورت وي نو زه مذاکرات ته تیار یم ورسره چې دوی د پاکستاني لوري سره یا پاکستاني لوری د افغان لوري سره خبرې اترې وکړي؟
د ټرمپ خبرې خو به وګورو چې په واقعیت کې او په عمل کې څه کېږي خو ټرمپ اوس ډېر کوشش کوي او داسې سیمې ته او نړۍ ته ښیي چې د په څو ځایو کې سوله راوستې چې اوس دستي دی د فلسطین او د اسرائیلو په سوله کې بوخت دی او په هغه اړه تاسو ته معلوم دی چې یو شل فقریزه پلان هم وړاندې کړی دی اول ته د اوربند دپاره لارې چارې هم لټولي د بندیانو تبادله هم روانه ده دا یو پرمختګ دی خدای دې وکړي چې ټرمپ په دې اړه هغه واقعیتونه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ موجود دي هغه حقیقتونه درک کړي هغه په دې معنی چې کومې ستونزې چې پاکستان د افغانستان په وړاندې رامنځته کړي دي دا باید پاکستان دا تعهد واخیستل شي چې په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت په وړاندې د اسلامي امارت په وړاندې د دغه ستر تاریخي هیواد په وړاندې نور دغه ډول بې باکانه سیاسي لوبه نه کوي او په صداقت او په واقعیت باندې هغه تروریستان چې په پاکستان کې دي یا د داعش مشران دي هغه باید افغانستان ته د هغو مشران وسپاري او یا هلته ورته جزا ورکړي بیا ولې نه چې هغه کومې غوښتنې چې د افغانستان حکومت لري هغه باید ټرمپ درک کړي ویې مني بیا پس د هغې د سولې خبره خو ښه ده موږ افغانان همیشه د سولې دپاره ځکه موږ د جنګ قرباني یو جنګ نه غواړو سوله غواړو که چېرته ابرومندانه سوله وي د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې وي ولې نه په دواړو سترګو موږ هم د ټرمپ په څېر نور څوک غواړي چې په افغانستان کې ابرومندانه سولې دپاره ژمنه وکړي موږ ورسره یو صحیح سنګروال صاحب اوس مهال خلکو د پاکستان پر ضد باندې لاریونونه کړي دي د دې ترڅنګ خلکو ستاینه کړې د اسلامي امارت د ځواکونو کومه بریا چې وه فکر کوئ چې اوس مهال ملت حکومت ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوی دی ولې له بده مرغه تاسې پوهېږئ چې د افغانستان په تاریخ کې کله هم داسې نه دي سوي چې پاکستان دې په افغانستان باندې هوایي بریدونه کړي وي د مغولګۍ نه وروسته تاسې ولیدل چې په مغولګۍ کې چې کوم برید پاکستانیانو وکړ سخته جزا یې ولیده ولې له هغې نه وروسته کله هم هوایي بریدونه د پاکستان لخوا په افغانستان نه وو سوي خو بل هر خارجي هیواد له انګریزانو نه راواخله تر روسانو نه راواخله تر امریکا او ناټو پورې کله چې چا په افغانستان باندې هوایي بریدونه کړي جزا یې لیدلې ده پاکستان هم یو ځل وازمېله چې او د افغانانو هغه شهامت ورته معلوم سو نو ځکه خو اوس د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پاکستان پر ضد باندې لاریونونه سوي او د اسلامي امارت نه ملاتړ کوي چې رښتیا خپل کساتو انتقام یې واخیست نو بیا هم که چېرته پاکستان دغه ډول برید وکړي نو زه فکر کوم بیا به هم د سخت بدلون سره مخ شي دی تقریبا څو کاله دمخه په خوست باندې برید وکړو بیا یې وروسته بیا وکړو اول ته بې ګناه بې وزله بې دفاع ماشومان او زاړه سپینګیري ملکي خلک یې ووژل ولې دی دا فکر کوو چې موږ به همیشه نور دا ډول بریدونه کوو خو کله چې وروستی غبرګون یې ولید زه فکر کوم پاکستان اوس په دې باندې پوه سو چې افغانستان پرونی افغانستان نه دی دلته یو ثبات موجود دی دلته یو سیاسي او پوځي واکمنۍ شتون لري نو بیا به کله هم زړه ښه نه کړي نو د افغانستان خلکو په ځای خپل ملاتړ اعلان کړی دی او باید دغه ډول ملاتړ ته ادامه ورکړي او اسلامي امارت هم نور هیڅ خارجي هیواد ته په سر کې پاکستان ته دې حق ورنه کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې سیاسي او پوځي مداخله وکړي صحیح سنګروال صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس خو پاکستان برید وکړو اسلامي امارت هم ځواب ورته ورکړو وروسته له دې به څه کیږي وروسته له دې به تعامل کیږي وروسته له دې به اړیکې رغیږي وروسته له دې به یو غټ تغییر او تبدیل په ټوله کې راځي که نه په همغه پخوا شکل به هر څه روان وي دا به د پاکستان پورې ډېر اړه ولري چې پاکستان څه غواړي پاکستان خو تقریبا دغه نیمه پیړۍ تاسو ته معلومه دی چې په بېلابېلو پلمو د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه کړې دی خو د تیرو تجربو له مخې افغانان اوس هوښیار سوي دي افغانان پاکستان ډېر ښه پېژني او د پاکستان چارواکي پېژني کومې څرګندونې چې په وروستیو کې د دې چارواکي وکړې لکه د مخه مې چې تاسو ته عرض وکړو په بېلابېلو سټیجونو کې که بیا دغه ډول عمل ته لاس پورې کړي نو د افغانانو غبرګون او یا د اسلامي امارت غبرګون به مغسې وي
نورې باید دا خبرې پرېږدي چې د داعش مشران په افغانستان کې دي او د نورولي په نوم باندې د نورولي مسجد په نوم باندې افغانستان بمبار کړ، کابل بمبار کړ او هغه غږ پورته کړ وویلې چې زه په پښتونخوا کې یم او خپل مجاهدینو ته وویلې چې د پاکستان د مظالمو په وړاندې باندې پاڅون وکړي. نو ګوره دا حقیقت څرګند شو. دا ډول نور حقیقتونه هم موجود دي، دا چې کشمیر کې کشمیریان پاڅون کوي، دا چې په پښتونخوا کې پښتانه پاڅون کوي یا TTP پاڅون کوي او یا په بلوچستان کې بلوچان پاڅون کوي. دا د هغو حق دی، دا د هغو خپله غوښتنه ده له پاکستان نه، د پاکستان د حکومت له ظلمونو نه غوښتنه کوي چې نور دا ظلم ته د پای ټکی کېږدي. دا د هغه هېواد کورنۍ مسله ده، دا د افغانستان پورې نه تړي او که چېرته دوی غواړي په دې پلمه بیا په افغانستان باندې برید وکړي، په افغانستان تېری وکړي، بیا به همدغسې جواب وګوري لکه چې ویلې ده. بله، د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی شهسوار سنګروال صاحب په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندو یم. کور ماباد چې موږ ته مو وخت راکړ. له تاسو هم ډېره ډېره مننه، راته روغ و جوړ خوشحاله مهرباني، بخیر اوسئ. اوس هم د خبرونو دوام. د پاکستان رژیم به د ځان لپاره یوه لویه کنده وکني او دا ډیره خواشینونکې او بدبختانه ده. د افغانستان او پاکستان له جګړې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمي خلیلزاد دا څرګندونې ترسره کړي دي. ورته مهال د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچونو د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی. ښاغلي ټرمپ د نړیوالو شخړو د حل په برخه کې د خپلې تجربې په حواله ویلي چې دا به اتمه جګړه وي چې نوموړی د پای ته رسولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بیجینګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستیو نښتو په اړه ژوره اندېښنه لري او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د چین اتباع او پانګونه خوندي کړي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې نوموړی چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په حل کې رول ولوبوي او زیاته کړه چې دا به اتمه جګړه وي چې نوموړی یې حل کوي او زیاته کړه نوموړی ویل چې د سولې په راوستلو کې مهارت لري او په دې کار باندې ویاړ کوي. ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې د ولسمشرۍ په الوتکه کې اسرائیل ته د سفر پر مهال د خبريالانو د پوښتنو په ځواب کې کړې دي. ما اوریدلی چې اوس د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه روانه ده. ما ویلي چې زه باید تر هغه وخت پورې انتظار وکړم چې بیرته راشم. زه د بلې جګړې حل هم کوم ځکه چې زه د جګړو په حل کولو کې ښه یم، زه د سولې په راوستلو کې ښه یم او دا یو ویاړ دی. ما د میلیونونو خلکو ژوند ژغورلی، د میلیونونو ژوند. خو یو شمېر شنونکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې غیر واقعي بولي او وایي چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب نشي کولی تر هغه چې افغان حکومت په رسمیتونو پیژني. آنچه را که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ارتباط جنگ میان افغانستان و پاکستان اظهار کرده از لحاظ دیپلماسی چون ایالات متحده آمریکا هنوز امارت اسلامی طالبان به رسمیت نشناخته نمیتواند این وساطت کارا باشه، زیرا در کار نخست لازم و نیاز است تا مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور وجود داشته باشه تا بتونه نماینده های هم در ملاقات و در دیدار با هم به حل مسائل بپردازند. له بل خوا د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پاکستان واکمنان د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ پر ځای د ځان لپاره لویه کنده کیندي. ښاغلي خلیلزاد د اسلام آباد پالیسي خواشینونکې او د افسوس وړ بللې ده. داسې ښکاري چې د ډیپلوماسۍ پر ځای د پاکستان واکمنه اداره به د ځان لپاره یوه لویه کنده کیندل جاري وساتي. دا ډېره خواشینونکې ده. د دې ټولو مبارزو سره سره د افغانستان اسلامي امارت په ځلونو د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا په دفاع ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د بهرنیو هیوادونو د هر ډول پوځي اقدام په وړاندې به څو ځله ځواب ووایي. د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د هوایي بریدونو وروسته پر پاکستاني سرحدي ساتونکو برید کړی دی چې له امله یې پاکستاني لوري ته درانه تلفات اوښتي دي. عزتمن اورېدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.